अस्सलामुअलैकुम। د پښتو مشهور اداکار ډاکټر نیاز علي نن سبا په څه حال دی او هغه ژوند څنګه تیروي او ډاکټر نیاز علي د نشایانو دپاره څه کړي دي، د دې باره کې در سره ټول معلومات شریکوم. موږ سره تر اخره پاتې شئ چې پوره خبر شئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زما د هغه ملګرو نه خواست دی څوک چې زموږ په چینل باندې نوي دي نو مهرباني دې وکړي چې زموږ چینل دې سبسکرایب کړي او په خوا کې ورسره د ګنټۍ نښه هم ووهي چې همدغه رنګې زړه پورې معلومات د ټول نه اول تاسو ته دررسي. دوستانو، د پښتو مشهور اداکار ډاکټر نیاز علي په خپل انټرویو کې ویلي دي چې زما پلار په ایرفورس کې نوکر و او موږ به کله یو ځای کې اوسېدو او کله بل ځای کې، او کله چې زما پیدایش کېدو نو هغه ټیم موږ په لاهور کې وو، یعنی زما پیدایش په لاهور کې شوی دی او د هغې نه پس بیا موږ پېښور ته راغلو. دوستانو، ډاکټر نیاز علي د انسان دوست پاکستان فاونډیشن په نوم باندې یو فاونډیشن چلوي چې په دې کې دی هغه کسانو علاج کوي څوک چې په نشو باندې راوړېدلي وي او بیا چې د دی علاج وشي او د نشو نه منې شي نو دی له بیا څه وړوکی کاروبار روان کړي. ډاکټر نیاز علي په خپل بیان کې ویلي دي چې دا ډیر یو کامیاب فاونډیشن دی او د دې له وجې موږ ډیرو خلکو سره مدد کړی دی. ډاکټر نیاز علي په خپل بیان کې وویل چې زه اداکاري ته دغه رنګې راغی یم چې یو ورځ په پی ټي وي باندې اشتهار او هغه اشتهار کې لیکلي وو چې پی ټي وي ته د یو ایکټر او د نیوز اینکر ضرورت دی او دی وایي چې زه هلته لاړم نو ما چې کله انټرویو ورکړه نو زه دې کې سلیکټ شوم او ما بیا په ډیرو ډرامو کې کار وکړو، خو چې کله زما جان جان کباډي ډرامه راغله نو هغې نه زه ډېر زیات مشهور شوم او خلکو ډېر زیات خوښ کړم. ډاکټر نیاز علي په خپل انټرویو کې زیاته کړه چې زما بچي د ایکټینګ شوقیان نه دي او هغې ډېر ښه تعلیمونه کوي، هغې دې طرف ته سوچ هم نه کوي او مشکله ده که هغې ډرامو او فلمونو ته راشي. دوستانو، دا و د ډاکټر نیاز علي باره کې معلومات. که ویډیو خوښه شوي وي نو ویډیو لایک کړئ. تر بلې ویډیو په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.